د ازا نیوز لیدونکو السلام علیکم. نن او پرون په ویانا کې پخواني جنګ سالاران راټول شوي دي. د جنګ سالاران چې ځینې غړي یې فعلا د مقاومت پلوي هم دي، نهه شته نه دي. دوی غواړي یو ځل بیا افغانستان په لمبو او وینو ولمبوي. دوی افغانستان ته د یو نوي جنګ راوړلو لپاره لابي کوي. دغه غونډه چې ځینې نیکټايي پوشان او ځینې داسې ښځې چې هیڅ لباس او شکل هم د افغانانو نه و، دغې غونډې ته وربلل شوي وي. د دغې غونډې څخه لږ وړاندې افغانانو د دې جنګ سالارانو د مخالفت په پار یو مظاهره ترسره کړه. دغې مظاهره کې افغانانو په نړیوالو غږ وکړ چې د دغه جنګ سالاران محاکمې ته راکش کړي. دوی د بشر حقوقو ناقضین دي او همدوی دي چې د افغانستان د 40 کلنې کشالې لاملین دي. دوی چې کله واک ته ورسېدل په خپل منځ کې جنګونه شروع کړل. کابل، قندهار او د هېواد مهم ښارونه یې وران کړل. ټانکونه او طیارې یې ویجاړې او نورې په پردیو خرڅ کړه. همدارنګه کله چې جمهوریت و، همدغه کسانو به د بیرغ نه منم، د افغانستان نه منم، خراسان افغان نه منم دا چغې وهلې او جمهوریت یې تخریب کړه. په دغه مظاهره کې نړیوالو ته ور په ګوته شوه چې دا جنګ سالاران دي او د دوی له ملاتړه باید لاس واخلي او محاکمې ته یې راکش شي. دوی یو ځل بیا غواړي چې عام او بې ګناه افغانان او د یو څو پیسو په بدل کې په هېواد کې د غریب ځوانان جګړې ته وهڅوي او هېواد یو بلې بدبختۍ ته یوسي. حال دا چې دوی خپله په خارج کې ناست دي. دوی د اشغال په دوره کې هم میلیونران شو، ډېرې پیسې یې وګټلې. اوس بیا غواړي یو ځل بیا د افغانستان جګړه د پیسو لپاره واخلي. د دوی تجارت همدا ده. د دې مظاهرې تنظیمونکي وایي چې باید دغه کسان د محکمې میز ته راکش کړل شي، ځکه دا جنګي مجرمین او د هېواد د بربادۍ اصلي لاملین دي. کدام جهاد و مقاومت ملی؟ اون جهاد و مقاومت ملی که شما به هزارها افغانها را به خانه و به وطن ساختید، فراموش کردید. مگر شما نبودید که وسط افغانستان شما را در دوران جمهوریت میدادید؟ ما خراسان میخواهیم، ما بیرق ملی ایران نمیخواهیم. افغانستان یک نام تقلبی است. این شما رسیده ها بودید که این شعارا را میدادید. این شما بودید که در پارلمان وسط افغانستان روچه میکردید. مگر فراموش کردید شما که شما به طور دستجوی قتل افغانها را انجام دادید. این سازمان‌های حقوق بشر که امروز باز از عدالت خواهی میزنند، در این 20 سال این سازمان‌ها در کجا بودند؟ در افغانستان با طیاره‌های B-52 ملت ما تباه شد. آیا در آن زمان این سازمان حقوق بشر در کجا بود؟ زنان ما از طیق این جلالان جهادی تیز شد. در آن زمان این حقوق بشر در کجا بود؟ مگرم در این 20 سال شما ندیدین که این ناقضین حقوق بشر در پارلمان، در کابینه، در ریاست جمهوری، تا سطح معاونینش، تا سطح وزارت دفاع